یو چا کتاب بیانول د یو چا خبره بیانول آیا دا دلالت کوي په دې باندې چې موږ د دې سړي ړوند تقلید کوو که دا سړی غلطه وي که صحیح وي موږ پسې روان یو نه موږ څومره کتابونه الحمدلله په دې درسونو کې وایو او څومره مو ختم کړي دي او څومره انشاءالله که الله ژوند راکړو نور به مو وایو یو سړی به موږ ته د هر چې د چا کتاب وایو بس هغه ته به زموږ نسبت کوي نه موږ خو یو د قرآن او حدیث په مذهب باندې او هر هغه سړي خبره منو چې قرآن او حدیث سره خبره موافقي موږ له خبرې ته برابره وایو کومه خبره چې قرآن او حدیث سره برابري هغې ته برابر وایو د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله یو سړی به چې ته د کتابونه ولې ډېر پړاوی وجه د دې دا دی چې یو خو د هغه د کتابونو غټه موضوع توحید ته او دې ته زموږ ضرورت دی رد دی په شرک باندې دې ته زموږ ضرورت دی ځکه چې زموږ په ملکونو کې اوس هم ښه ډېر خلک د توحید عقیده نه پېژني او په شرک او خزعبلات او بدعات او خرافاتو کې پراته دي بله خبره دا دی چې د ده کتابونه موږ په دې غوره کوو چې د شیخ رحم الله په کتاب کې خبرې او د هغې سره دلیل نو ځکه دا کتاب چې سړی وایي سړي له خوند ورکوي مزه ورکوي ځکه چې خبرې سره دلیل بې دلیله خبرې نه دي درېیمه خبره ده چې د کتابونه مختصري اوږدې خبرې نه وي نو علماو دپاره هم فایدهمنې د دین د طالبانو دپاره هم فایدهمنې او د عوامو دپاره هم فایدهمنې نو ټولو فایده وشي ټول به پوه شي اوس که یو تفصیلي کتاب لکه اوس پخوانو علماو ډېرو په توحید باندې لیکل کړي خو د بعضو کتاب چې راولي نو یعنی یو تکړه عالم چې وایي نو هغه پې هم پوره نه پوهېږي نو چې سړی هغه کتاب راولي او په درس کې پړاوي نو لکه ګرانه شي بیا عوام پې زر نه پوهېږي یا کم چې کشران طالبان دی هغه پې زر نه پوهېږي بیا نو ځکه موږ د دې شیخ رحمه الله دا کتابونه اکثر غوره کوو د درسونو دپاره ځکه چې مختصري واضحی او د هرې خبرې سره دلیلي مخکې د دې نه چې دا کتاب شروع کو کشف الشبهات دا فایده یاده کوي شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بس خلک دا وی دا وابیان چې دوی خلکو له پیسې ورکوي په پیسو له مذهب بدلوي او دوی د حکومتونو خلک دي او دوی له انګریزانو نه پیسې راځي او دوی له د پلاني ملک نه او برطانیې نه راځي او د هغه ځای نه راځي دې ځای نه راځي او خصوصا شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله یو ډېر مظلوم شخصیت دی مظلوم سي یعنی ډېر ظلم ورسره شوی دی خلکو هغه موحد انسان په ډېرو غلطو خبرو مشهور کړی او ډېر بهتانونه یې پې لګولي دي ویده پیدا کړی ویده راویستی چې دی هم د دین دشمنانو دې دپاره چې دا دین ګډوډ کړي شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله په 1115 هجري کې پیدا شوی 1115 کال کې او بیا وفات شوی دی په 1206 کې 1206 څو کاله عمر یې شو نه 91 یو نوي دا انسان د ده تاریخ کې راځي چې کله وفات کېدو نو شاته نه دینارو نه درهم هېڅ میراث یې نه و چې هغه تقسیم شوی د چا په ملګرتیا کې د دعوت د الله د توفیق نه بعد د مخکې بوتو د امام محمد بن سعود د سعودي عرب دا کم باچایان چې دوی مشر نیکه هغه د درعیه مشر او د سره ملګرتیا وکړه هغه ورته وویل زور زما شو او دین به ته خورې علم به ستایي او داسې الله په دې جزیرة العرب کې د توحید خور کړو یو سړی د دومره غټو خلکو سره ملګری او د هغه دې په میراث کې شاته هېڅ هم نه پاتې کېږي دا دلالت کوي په دې باندې چې هغه دنیا والا نه و آخرت والا و دویمه دا خبره والا یو سړی چې
په زړه کې صحیح که نه په زړه کې صحیح او د دین دشمنانو را پیدا کړی دی دپاره چې دین خراب کړي هغه له ګوره الله دومره قبولیت چېرته نه ورکوي تاسو د سعودي عرب کې وګرځئ ګوټ ګوټ ته لاړ شي نه به دربار وینئ نه به درګاه وینئ نه تعویذونه شتي نه د کوډو منترو ځای شتي نه د دې دا خلک بلکې د دې نشهیز دلته چې یو نشهیز انسان که نه نشهیز نو هغه به کله ناکله داسې خبرې وکړي چې زموږ په پاکستان کې د جوماتونو کې د واړه واړه مولیان نه دوی ته هم نه یې معلومه په دې خبره ته قسم وخوړی شم هغوی ته دا خبرې نه معلومه دې ځای نشهیز ته معلومي د دې ځای نشهیز ته مخکې ورځو کې زه د جومات نه ووتم دغه ګوټ کې ولاړم د یو کس سره دلته یو نشهیز ګرځي را ګرځي عربی دی ښه پوره په نشه کې و نو هغه بیا ما ته چې کله را روان و نو زه په دې لاره کې ولاړم نو ما ته دا ویل غوښتو چې د لارې نه لږ اخوا شو نو حدیث یې راته واوره چې هغه حدیث کې د لارې حقوق بیان شوي دي او پراختیا راوسته او دا قسمه خبرې پکې شوي نو زه په خندا شو ما دا اوس وګوره دا حدیث زما یقیني وایم چې ډېرو هغو ته به نه معلوم چې هغه د مدرسو نه فارغ دي او دې نشهیز ته یاد دی نشهیز نو سبحان الله دا ملک چې تاسو داسې غوړ زیړي نه که نه او دې کې دا شرک نشتي او دا غلطې عقیدې نشتي نو دا د الله د توفیق نه بعد د دقه عظیم انسان هغه کوشش دی محمد بن عبدالوهاب رحمه الله چې یو سړی غلطي الله دومره دغه په خبرو کې اثر اچوي الله دومره دغه دعوت له ترقي ورکوي چې پوره جزیره بدلېږي دا کېدی شي داسې چېرته نشي کېدی نو صحیح سوچه عقیده د قرآن او حدیث الحمدلله هغه په دې ملک کې بیانېږي او ډېرې وجې دي د الله د توفیق نه بعد یو لویه وجه لویه او بنیادي وجه هغه شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله دی چې هغه دې خلکو ته د عقیده وښود د قرآن او حدیث اوس دوی ته د دوی د یو جاهل په مخ کې هسې داسې ووایه چېرته هسې داسې خبره وکړه چې یعنې پلانې ولی دا چل کوي یا پلانې بزرګ دا چل کوي ګورې چې جواب دله درکوي او بله ځای په انټرنیټ کې کتو یو پوښتنې نیولی دی په ایرپورټ باندې او د هغه سره به چېرته تعویذونه و یا څه و نو هغه یې کولو کړي دي هغه بیا په اخبار کې ورکړي دي او هغه سړی د حکومت په تحویل کې دی اوس د ده نه تحقیقات کېږي چې تا په چا باندې جادو کوو که تا په چا باندې کوډې کولې دا تا د کوم ځای نه راوړي څنګه دې راوړي ولې دې راوړي دا دې ملک برکت دی دلته دا شنه ناشنا ښکاري ناشنا ښکاري غاړه کې تعویذ په سعودي عرب کې غاړه کې تعویذ بد ښکاري دلته چې په لاره کې ګرځي او کومه په غاړه دې تعویذ وي نو دا خلکو ته ټوله سې تعجب په نظر ګوري دا له څه بله روانه ده او په ملک کې ورته هلته 25 تعویذونه پراته دي او یو 3-4 به یې مټ ته تړلي او یو به په خپه کې پروت دی او بعضو دې نامه سره تړلی او چا میخې ته هم وراچولی تعویذ او څاروي ته هم وراچولی نو حیران به شي هلته وجه دا ده چې توحید چا په صحیح طریقو سره یا په صحیح طریقې سره نه دی پېژندلی ډېرو لږو خلکو پېژندلی نو الله سبحانه وتعالی دې زمونږ په دې ملکونو کې هم توحید خور کړي او الله سبحانه وتعالی زمونږ ملکونه زمونږ معاشرې زمونږ قومونه هغه د شرک نه او د شرک د عقیدې نه دې الله لرې ساتي د دې نه مخکې چې دا کتاب شروع کړو ټولو ته دا خبره معلومه ده او بار بار بیان شوې هم ده بلکې اکثرو مسلمانانو ته پته ده قرآن او حدیث نه دا خبره واضحه ده چې رب العالمین چې دا پیغمبران را لېږلي دي او دا کتابونه یې نازل کړي دي نو دا ټول د دې دپاره چې د هغه الله یوازې بندګي وشي او څوک ورسره شریک نشي هم د دې دپاره الله سبحانه وتعالی دا ټول مخلوق پیدا کړی دی هم د دې دپاره
الله سبحانه وتعالی دا دنیا پیدا کړې ده. بعض دا وایي دا دنیا د پیغمبر د مخې پیدا ده. زموږ په دې خلکو کې دا کیسې شتي، خصوصا چې څوک د بریلیانو نه متاثر یا د تصوف د عقیدې نه، هغوی دا خبرې کوي او په دې باب کې منګړت حدیثونه هم بیانوي. یاده کوي دا خبره چې دا دنیا د الله د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړې ده، دا د پیغمبر د مخه نه ده پیدا. که چېرته د پیغمبر د مخه د دنیا پیدا وې او د هغه دپاره پیدا وې او د هغه د لاسه الله پیدا کړې وې، نو بیا پکار دا وې چې د پیغمبر کله دنیا نه لاړ چې د دنیا ورسره هم ختمه شوې وې، خو دنیا بیا هم پاتې ده. قرآن کې الله دا خبره ښه واضح بیان کړې ده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما نه دي پیدا کړي د انسانان او پیریان مګر د خپلې بندګۍ دپاره. ټول الله د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي ده، د پیغمبر د مخه نه دي پیدا کړي. نو دې دنیا کې چې سوچ وکړو دې مخلوقاتو کې، نو دا خبره ته ښه واضحه به شي چې دا ټول مخلوق هغه رب ته محتاج دی، او په هر ځای کې به دا دلیل ښکاره شي چې هغه رب چې دی هغه یک یوازې دی. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. ځمکه او اسمانونو کې چې څوک هم دي دا د رحمان بندګان دي، د هغه د زور نه لاندې، د هغه په باچایي کې دي، هغه چې څه کول غواړي هغه پکې کوي. نو د پیغمبران چې رالیږلی شوي دي، د کتابونه چې نازل شوي دي، د ځمکه او اسمان چې الله پیدا کړي دي، دا قسمه قسم مخلوقات چې پیدا کړي، دا ټول د دې دپاره پیدا شوي دي چې د الله سبحانه وتعالی بندګي یوازې وکړی شي، چې د الله سبحانه وتعالی توحید دا خلک وپېژني، چې د الله سبحانه وتعالی سره په عبادت کې بل څوک شریک نه کړی شي. د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی پیغمبران را لیږلي دي، هغوی بیا توحید بیان کړی دی او هغوی بیا د شبهاتو تفصیلي جوابونه ورکړي دي. الله څه وایي؟ ولقد بعثنا في كل امة رسولا. الله وایي ما هر امت ته پیغمبر لیږلی، هر امت ته الله پیغمبر لیږلی. ولې لیږلی؟ چې جهاد وکوي، یا اخلاق ښایسته کوي، یا منځونه کوي، زکات ورکوي. دا وروستنۍ خبرې دي، بنیادي خبره چې د څه دپاره لیږلي دي، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله د دې دپاره پیغمبران لیږلي دي چې بندګي دي یک یوازې د الله وشي، او د الله نه علاوه چې د چا بندګي کېږي د هغې نه د انکار وکړی شي. د دې دپاره الله د پیغمبران را لیږلي دي. د توحید طرف ته دعوت ورکول د میراث د پیغمبرانو دی. خو څوک چې د توحید سره نه عادت کنه او ژوند یې نه تیر کړی په توحید کې، نو دا خو پرېږده چې هغه له طریقه به ورځي د دعوت یا نه، بلکې هغه تنګېږي په دې دعوت سره. ډېر خلک د توحید په دې ټکي باندې تنګېږي. ډېر خلک چې کله په درس کې دا ویلی شي چې توحید او توحید دې ته وایي او د توحید اقسام او شرک دا دی او د شرک اقسام، په دې سره په ده باندې چې دی نو څه مساډوبي راځي. ولې؟ ځکه چې هغه پېژندلی نه چې توحید څه ته وایي، هغه پاتې شوی نه دی توحید کې چېرته. د کوم دعوت دپاره چې پیغمبران بنیادي طور رالیږلی شوي دي، هغې طرف ته دعوت نه کېږي، دا عجیبه خبره ده. په منبر باندې کښېنه، صرف دا بیانوه چې اخلاق ښه ساته، او د مور پلار حق ادا کوه، د بچو حق ادا کوه، د ګاونډي حق ادا کوه، د ملګري حق ادا کوه، او د عالم حق ادا کوه، او د پلاني حق ادا کوه. او دغه ورته وایه چېرته خو دغه عرش والا د حق په باره کې هم خبره وکړه کنه. حدیث د معاذ بن جبل مشهور حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې سور، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا معاذ اتدري ما حق الله علی العباد؟ اے معاذ ته ته دا پته شتي چې د الله څه حق دی په دې بندګانو باندې؟ هغه ته ما ته پته نشته، الله او د الله رسول ته پته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی حق د الله په بندګانو دا دی چې د هغه الله یوازې بندګي وکړي او د هغه سره څوک شریک نه کړي. وایي مولوي صاحب چېرته خو د دې حق په باره کې هم خبره وکړه.
که نه عمر له به ته دقې خبرې بیانوې چې د پلاني حق او د پلاني او د مخلوق خبرې به کې او اخلاق به بیانې یا به صرف د جهاد طرف ته دعوت ورکې یا به صرف فقهي مسائل بیانې علم صرف دا دی وایي بنیادي مسلې له راشه زمانم چې دا ټولې مسلې په دین کې دي خو بنیاد له راشاول بنیادي خبره چې دی دپاره پیغمبرانو لېږلې شوي دي هغه د توحید دا مسله ده بعض راشي وایي یاره وایي څه ضرورت دی خلک عقیدې پېژني الله اکبر خلک عقیدې پېژني راشه ما سره چې زه دې وګرځوم په خلکو باندې چې خلک عقیدې پېژني که نه پېژني ته لاړ شه په پاکستان کې ته لاړ شه افغانستان کې وګوره ته لاړ شه د خوا او شا ملکونو کې درګاهونه او دربارونه وګوره ته هلته لاړ شه د خلکو عقیدې او حالات وینه بیا ما ته خبره وکړه چې خلک عقیده پېژني او که نه پېژني او دا مه وایه چې پښتانه سپا دي دی نه دا چا ویلي چې پښتانه دي نه سپا دي هم که داسې لا ووایي چې د یو قوم په نسبت پښتون لږ ګزاره کوي دا به جدا مسله وي خو داسې به نه وایي چې پښتانه موحدین دي ټول او ټول یک یوازې د الله بندګي کوي او د الله سره شرک نه کوي دا خبرې به نه کوي هم په دې زمونږ په دې پښتونخوا کې هم په دې افغانستان کې داسې درګاهونه دربارونه وي چې خلک ورته سجدې لګوي اوس ورته هم خلک ورماتي څوک ترې بچي غواړي څوک ترې رزق غواړي څوک ترې راحت او سکون غواړي څوک ترې روغ صحت غواړي څوک مالګې سټي څوک قبرونه سټي څوک د باباګانو په نوم نذرانې او منښتې کوي تعویضونه عام دي کوډې منترې عام دي څنګه یو سړی دا خبره کوي چې موږ عقیده پېژنو ټول چا ویلي چې ټول عقیده موږ پېژنو د مرګه پورې به د توحید مسله بیانېږي که څوک پرې خفه کېږي خفه دي شي او که د چا زړه چوي ودې چوي خو موږ به انشاءالله چې څو پورې په دې بدن کې د وینه کته به رکېږي که نه نو د الله د یوازې بندګۍ کولو اواز به همیشه اوچته و بإذن الله دا زمونږ دین دی دا عقیده ده دا منهج دی او دا بنیاد دی ماشوم چې پیدا شي اگر که دې باره کې حدیثونه ضعیف دي او بعض علما یې څه نه څه صحیح کوي چې ماشوم پیدا شي نو په غوږ کې به ورته اذان کوي د اقامت هغه حدیث خو بلکل ضعیف دی د اقامت حدیث هغه بلکل ضعیف دی خو د اذان دی کې خبره کوم ماشوم ته اذان وکړو غوږ کې اذان کې څه دي الله اکبر لا اله الا الله نشته د عبادت حقدار مگر یو الله مطلب د توحید مسله دې ځینې څه شوه شروع شو حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چا اخري خبره د دنیا نه لا اله الا الله دا به چېرته ځي جنت ته به ځي مطلب دا شو د مور د غېږې نه والا د اخري ساه وتو پورې به توحید بیانېږي د هغه مور د غېږې نه والا او د ساه وتو پورې قبر ته تلو پورې د توحید خبرې به کي او په دې قبر کې به درنه تپوس هم د توحید کېږي من ربک رب دې څوک دی دا مسله توحید نه ده دا مسله د عقیدې نه ده که نه دا څه مسله ده د عقیدې مسله من ربک قبر کې دنه هم د دې توحید تپوس کېږي څنګه یو سړی وایي چې زه توحید نه تنګ شوی یم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الله وی کله چې د الله د توحید تذکره وشي د آخرت نه منکر خلک چې دي د دوی له زړونه بد شي نن سبا چې د توحید تذکره کې دا چې توحید پکې نشته د دوی زړونه بد شي دا خو بیا دا خبره شروع کړه او بیا دا مسله راواغسته یو ویډیو ډېره مشهوره شوې وه یو وخت کې یو کال مخکې تقریبا کال نه به زیات کله کې پنجاب کې یو ځای کې پروګرام رواني د دې صوفیانو او چېرته یو موحد سلفي له پکې دعوت ورکړی پته یې دلی پکې څنګه د بیان دعوت ورکړی خو هغه راغی سټیج ته راوختو یا به چې د دوی خطا شي یا به چا ملګری وه به تویي چې ته به پکې بیان وکړي 15 منټه خبرې به وکړي خو زموږ د دې باباګانو د بزرګانو صفت به وکړي نو د سلفي او د موحد د خولې نه اولنۍ خبره هغه د الله د توحید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري دا خو زموږ غټې موضوعګانې
زمونږ ماشوم الحمدلله چې منبر ته دې اکدم وخېږو چې بچي 2 منټه نصیحت وکړه نو دې به راته توحید او د پیغمبر په تابعدارۍ خبره کوي. دا موضوعګانې موږ ته سمې یادې دي الحمدلله. په دې باندې کتابونو کتو ته او مراجعې ته او دې ته ضرورت هم نشته، ځکه چې الحمدلله ټول ژوند د موحدینو او د سلفیانو هغه دې خبرو سره دی. نو هغه چې منبر ته ختلی دی بیان یې شروع کړو، ډېر ښکلی بیان یې شروع کړو. وی الله د آدم د بچو نه دا لوز اخیستی و کله چې دوی د آدم علیه السلام په ملا کې وو. الستو بربکم زه ستاسو رب نه یم؟ په هغه ټیم کې موږ ټولو ګواهي کړې وه چې او ته زموږ رب یې. نو بعض وی بیا په هغه لوز باندې پاتې شو او بعض پاتې نه شو. نو ما ته پته ولګېدې چې سړي خبره ډېره ګرمه را سټاټه کړه، لکه چې دې ځینې چې د سټاټ واخیستو نو په دې باباګانو او په دې دربارونو به اوس دی ورځي او به یې شروع وکړه. نه وي دا تا ګنج بخش څه کولی شي او نه عبدالقادر جیلاني څه کولی شي او مشکل کشا چې دی هغه یو الله دی، مصیبت راوستونکی یو الله. خوا کې اوس یو مولوي صاحب ناست و او په هغه باندې سم لکه پیریان چې پرې راغلي، کله به یې دا لاسونه داسې کول او کله به یې دا سټ ګرو چې اوس یا الله څه وکړمه اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة. دا زړه بد شو، دا زړه راوپړسېدو دې مرۍ ته راغی چې دا خو دې وابي راپسې بیا خبره شروع کړه چې یو الله. نو چې ونه شو نو هغه سپیکر یې ته داسې ونیو بل طرف ته یې راتاو کړو او بیا کسان را پاسېدو او په دیکو باندې هغه د هغه سټیج نه کته غوځار کړو. وایي زه ورکېږم. هغه ورته وایي ما خو څه نور څه نه وي، خو قرآن آیت مې ووایي، زه خو د قرآن خبرې کوي. زه دا په ګډوډو شروع کړه. دا له هغه ګورې د موضوع منځ ته نه وکوشی. نو بعض والعیاذ بالله د توحید دا ټکی پې بدلېږي او دا شرک باندې رد پې بدلېږي چې دا خو بیا دا خبرې پستې خبرې کوه، پستې خبرې لکه بس چې خلک په څه مذهب دي بس دوی ته وایه تاسو صحیح یې، تم صحیح یې، تم صحیح یې، او تم صحیح، تم صحیح، ټول صحیح دي، ټول صحیح دي، چاته به غلط نه یې، ټول په حق دي، چاته به دا نه یې چې ته به باطل یې. نو دا څه خبره شوه چې ټول صحیح دي؟ د قرآن او حدیث کې چې دا خبرې راغلي، دا عقیده راغلي، دا مسلې راغلي، دې سره به څه کوو؟ چې څوک نه مني هغه هم صحیح دی، چې څوک مني هغه هم صحیح دی. عجیبه خبره. د دې داسې مثال دی چې لکه 2 کسان په جګړه ورشي او د یو بل خولې ماتې کړي او د وینې پرې راماتي او ته درېیم ګړی ولاړ یې هنداره کړي او موږ دې نه تپوس کړي چې وروره دا څه دي؟ ته یاره دا هم صحیح دی او دی هم صحیح دی او دواړو ښه کار کړی د یو بل خولې ماتې کړي. دا څه خبره شو؟ دوی چې جنګ کوي خو دوی په منځ کې څه مسله ده او په دې مسله کې به لازم یو کس په حق وي او بل به فنا حق وي. نو زمونږ د خلکو دا خبرې به ډېرې خوښې دي، دا پستې چې او تم صحیح، او تم صحیح، او تم صحیح، عام تم صحیح. نه ګوره غلطي ته به غلطه وایو او صحیح ته به صحیح وایو، حق ته به حق وایو، باطل ته به باطل وایو. د توحید مسله ګوره وړه نه ده. دا راته ووایم ویلي که په دې سینه باندې د چا نه چې توحید ضایع شوی دی د ده نه ټول دین ضایع شوی دی. که په دې تندي کې د سجدې د لاسه هغه تورې نښې راغلي که نه، په دې تندي کې د سجدې د لاسه هغه تورې نښې راغلي او د ډېرو روجو نیو د لاسه سرمن په هډوکو پورې نښتي او توحید یې نه یې پېژندلی، هېڅ فایده یې نه ده کړې. الله پیغمبر ته وایي ګوره لئن اشرکته لیحبطن عملک. ای پیغمبره که تا شرک وکړه نه د عمل به ټول برباد شي. پیغمبر ته الله پیغمبر شرک کوي نه کوي، خو الله دې نه پاک ساتلی. نو بیا ولې الله دا خبره کوي؟ اصل کې موږ ته اوري چې دا پیغمبر که شرک وکړي د ده عمل بربادېږي، نو ولې ستاسو نه به پاتې شي؟ د شرک سره ستاسو عمل به ولې روغ پاتې شي، د پیغمبر هغه به بربادېږي؟ مقصد په دې خبره کې هغه دا دی.
نو د توحید طرف ته به دعوت هغه به انشاءالله د مرګه پورې ورکوو باذن الله. کور کې به هم بیانو، بچو ته، ښځو ته، مور پلار ته، په سکول کې، په یونیورسټیانو کې، په مدرسو کې، په لاره کوڅه کې، په جوماتونو کې، په تبلیغ کې، په درسونو، په بیانو، په هر څه کې هغه به توحید د الله دا به بنیاد وي زمونږ انشاءالله. او دې نه بعد به نورې خبرې کوو. دا فایده ده که توحید طرف ته دعوت په دوه قسمه دی، یو غونډ دعوت او یو تفصیلي دعوت. غونډ دعوت څه ته وایي؟ بس مختصر خبره وشي. غونډ دعوت دې ته وایي، یعنی اوس ته ودرېدې یو ځای کې، ګرانو قدرمند ورونو توحید منل پکار دی، توحید د الله حق دی، توحید پیغمبرانو بیان کړی دی، او د توحید د لاسه ګناهونه بخلی کېږي، توحید د لاسه د انسان درجې اوچتېږي. دا ته تفصیلي دعوت ورکړو که لنډ؟ لنډ او غونډ مجمل دعوت دی. ها دا درته ووایم چې په دې باندې هېڅوک رد نه کوي. په دې باندې څوک رد کوي؟ نه. څومره چې د مشرکانو ډلې دي، که پخوانۍ دي که اوسنۍ دي، ټول په دې دعوت باندې نه خفه کېږي. ولې؟ په دې ولې څوک نه خفه کېږي؟ په دې کې څه وضاحت نشته. دې څوک هغه هم وایي زه توحید منم. څوک دې نه منکر دی چې د اسلام دعوه کوي هغه د توحید نه منکر دی؟ نه دی منکر. خو چې کله ته رالې تفصیل ته، نو بیا به راسره خبرې کېږي. چې کله ته توحید شروع کړې چې توحید څه ته وایي، د لا اله الا الله څه معنی ده، الله یوازې ګڼل څه ته وایي، د الله بندګي به یوازې څنګه کې، او شرک څه ته وایي، او په دې خبرو کې ورننوځي بیا به سره دشمني کوي که نه به کوي؟ کوي به. ولې به کوي؟ ځکه چې تفصیل دې شروع کړو. ها نو طریقه د دعوت به کومه وي اوس توحید ته؟ تفصیلي طریقه به. او که چېرته یو سړی داسې وایي چې زه اوله کې مجمل دعوت کوم، اجمالي خبره کوم لنډه، او څه وخت بعد یې تفصیل کوم، بیا صحیح ده. ځکه چې ده وایي زه څه وخت بعد تفصیل کوم، خو اول دا خلک دې سره عادت کوو. خو که یو سړی صرف وایي چې زه په دې لنډ دعوت باندې اکتفا کوم، څه خیال دی؟ څه فایده پکې شته چې صرف په دې اکتفا وکړي؟ تفصیل ته ضرورت دی. ما تاسو ته دا وایي چې اجمال خو تا سره هر سړی مني. د توحید نه څوک منکر دی چې د اسلام دعوه کوي؟ نه. ټول وایي موږ د الله بندګي کوو. وایي که نه وایي؟ ته هم وایي د الله بندګي کوئ. د توحید چې کوم فضایل دي هغه ټول یې مني، ته ورته هم دغه فضایل بیانې. راشه تفصیل له بنیادي مسلې له. توحید خو تاسو کوئ، خو توحید وایي څه ته؟ توحید دې ته وایي چې دا تندی به غیر الله ته نه لګي. اوس به دې سره دشمني پیدا کېږي د خلکو. توحید دې ته وایي چې غیر الله ته به په هغه څه کې چغې نه وایي چې په څه باندې صرف الله قادر دی. اوس به سره خلک دشمني شروع کوي. توحید دې ته وایي چې تعویذ به نه استعمالوي. توحید دې ته وایي چې کوډې منترې به نه کوې. توحید دې ته وایي چې پیغمبر به د الله سره نه شریک کوي. توحید دې ته وایي چې عبدالقادر جیلاني به د الله درجې ته نه رسې. توحید دې ته وایي چې ته به پیر بابا د الله درجې ته نه رسې. توحید دې ته وایي چې مصیبت راوستونکی الله دی، لرې کوونکی الله دی، بیماري راوستونکی الله دی، لرې کوونکی الله دی. چې کله دا خبرې شروع کړي نو بیا به دې پته ولګي. اجمالي خبره خو د توحید هر سړی کوي. ټول هر سړی وایي زه وایي توحید منم. هر سړی دا وایي زه توحید منم، او هر سړی دا وایي زه د الله بندګي کوم. په دې کې خو تا سره څوک جګړه نه کوي. نو دعوت، بنیادي دعوت په توحید کې هغه کم یو دی؟ هغه تفصیل دی. که یو سړی دا وایي چې
په قرآن او حدیث کې بعض اوقات لنډې خبرې شتي اجمالي دعوت او شتي خو تفصیل پکې هم شتي ما تاسو ته دا وایي که اجمال کې او بیا پسې تفصیل کې هېڅ خبره نه خو که عمر له دغه دعوت چلی اجمالي نو څوک به په توحید پوه نه کړي او نه د سره څوک په دې کې اختلاف کوي ځکه چې دا توحید او دا لنډې خبرې دا خو ټول مني بلکې د پیغمبرانو طریقه هم دقه وه هغوی به اجمالي دعوت کو که تفصیلي تفصیلي دعوت به کو غلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله پیغمبري میلاو شوه نو په مکه کې څنګه دعوت کو تفصیل سره خبره کوله که نه چې دا بوتان دا تاسو چې بندگی کوئ دا ګوره هېڅ نشي کولی دا تفصیل دی که تفصیل دا دی چې کم الله تاسو منئ چې زمونږ رب دی موږ یې پیدا کړي او موږ به مړه کوي موږ له ژوند را کړی موږ له مال را کړی موږ له دا را کړي د دغه رب بندګي بیا ولې نه کوئ تاسو په دې خبرو سره د مکې مشرکانو لانجه شروع کړه که چېرته پیغمبر صرف دغه ویلی چې د الله بندګي کوئ د الله بندګي کوئ او توحید منئ بیا ورسره هغوی سره جګړه کوله هېڅ ورته هم نه وي هغوی هم وایي موږ د الله بندګي کوو ولته مشکل دا و چې د الله سره په بندګۍ کې به شریکان جوړول پیغمبر پاک که تفصیل باندې خبره کړې وه چې صحیح ده تاسو خو بندګي کوئ خو دې بندګۍ کې هم دا مشکل دی دا دې خبرې وضاحت پکار دی موږ سره چې ډېرو خلکو نه لګي خصوصا دا غلطو عقیدو خو دې خبرې دلاسې نه لګي که نه وایي دوی بس دغه خبرې کوي چې دا عقیده خرابه دا عقیده خرابه دا عقیده صحیح ده ځکه چې موږ تفصیل سره دا خبرې بیانو الحمدلله او دا د پیغمبرانو طریقه ده ها دا خبره ما ولې کوله همدې دپاره مې کوله چې کله ته تفصیلي دعوت شروع کړې تفصیلي دعوت نو پتا باندې به رد کېږي که رد به نه کېږي کېږي به رد او چې رد د باندې کېږي نو په هغې کې به شبهې بیانېږي که نه بیانېږي به نو دا کتاب شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هم د هغه شبهاتو په رد کې لیکلی دی کمې شبهې چې د مشرکانو سره دي زما د خبرې حاصل دا دی پته نه تاسو زما په دې خبره پوه شوئ که نه ما دومره اوږد تفصیل وکړو چې څوک تفصیلي دعوت د توحید طرف ته ورکوي نو د ده په مقابله کې به شبهې راځي نو بیا دومره علم پکار دی چې د دې شبهاتو جواب وشي ډېره د افسوس خبره ده چې نن سبا ډېر مسلمانان دي چې لږ نه د عقیدې په باره کې دې تپوس وکړې د الله په باره کې یو خبرې تپوس دې وکړه د دې سره هېڅ جواب نه وي او که چېرته دې علماو ته دعاګانې کوئ ګورې دې علماو ته دعاګانې کوئ چې دوی هر میدان را ټینګ کړی که دا علم او علما نه وی که نه او یو غیر دین راشي او وړه غونته کې شبهه د باندې راواچوي چې تاسو چې دا وایي داسې دي داسې دي نو داسې ولې نه دي او بیا ګرځه د کوم ځای نه جواب را پیدا کړي نو زه تاسو ته دا وایم چې کم سے کم دومره علم خو وکړئ چې د خپلې عقیدې په باره کې خو جواب ورکولی شي که نه کړپ موږ ته ټلیفون وکړي شیخ صاحب وي هغه یو کس راته داسې ویلي نو ته چې د درسونو کې کښېنې او ته چې د دعوه کې چې زه موحد یم او زه سلفي یم او زه د قرآن او حدیث تابعدار په دې وړه مسله ته نه یې پوه شوې ها صحیح شوه یو جوهره علمي مسله ده هغه منمه خو دومره خبرې خو زده کړه چې د خپلې عقیدې دفاع خو کوې که نه دا کتاب موږ ولې بیانو دې دپاره بیانو دا درسونه موږ ولې شروع کړو دې دپاره چې کله هم قبر پرست پیر پرست بت پرست او یو مشرک څه شبهه ستا مخې ته راوړي نو د هغې به څنګه جواب کې د دې د زده کولو لپاره موږ دا درس شروع نو دومره علم خو وکړئ که نه د دنیا په باره کې والله چې د بعضو سره کښېنې بعضو سره نه بلکې ډېرو سره نو د خبرو مشینان او د دین په باره کې دې تپوس وکړه نو وړې وړې مسلې هغه به درته نه معلومې وړې مسلې هغه به درته نه معلومې او د دنیا په باره کې دی چې پلانې کار کې استاذ دی او دی ټیکهدار دی او دی انجینیر
دی ډاکټر دی ماهر دی دا دی دغه دنیوي کارونو کې به دومره پوه او د خبرو مشین به چې په مجلس کې کینی پالتو خبرې به دومره کوي چې 4-5 ګنټې مسلسل کړله نه ستړی کېږي خو به یې وړه مسله د دین دې تپوس وکړه نو به بیا به ګورې صحیح ده زه به مولوي صاحب نه بیا معلومات وکړم دا خو وړه خبره ده دا خو بنیادي خبره ده بنیادي خبرې خو ما ورته پکار دي چې یادې کړو که د عقیدې مسایل خو یادول پکار دي انا هر خبره مولوي صاحب عقیده ورې ته موحد نه ته مسلمان نه د دې دین دشمن به په تا چېرته سرد نه کوي څه شبهه به درته نه پیش کوي د هغې دپاره خو څه نه څه علم پکار دی که څه نه څه پوهه خو پکار دی تاسو به واورئ په دې کتاب کې چې دې مشرکانو سره کومې خطرناکې شبهې دي او څومره خطرناکې شبهې دي او بیا جواب پسې ګرځه ځه هسې یو قصه به بیان کړو واقعه امام ابو حنیفه رحمه الله پسې یو ملحد راغی هغه جومات کې ناسو درس کوو وی تاسو الله منئ هغه وی الله منو وی لیدلی م دی هغه وی نه نو چې لیدلی م نه دی نو منئ یې څنګه څوک درته دا خبره وکړي مولوي صاحب ته به ټلیفون وکړو که نه شیخ صاحب خواله به ورشو علم کې ډېر شاته موږ پاتې شي والله ډېر زیات شاته پاتې شي د قرآن او حدیث علم یادوم نو بیا ورته وایي چې بل سوال چې شیطان د اور نه پیدا دی او بیا تاسو وایي چې جهنم ته به ځي نو اور په اور څنګه سوځي وی دریم دا چې تاسو وایي چې هر څه الله کوي هر څه الله کوي نو بیا ولې دا خلک رانیوی کېږي چې هر څه الله کوي نو ولې دا خلک رانیوی کېږي د دا کار وکړو د دغه کار وکړو د ګناه وکړو په دې ولې رانیوی کېږي هغه نور وینه نور څه نشته هغه داسې د اوبو کې خاوره کې لږ اوبه ور واچوله د هغې نه خټه جوړه کړه مضبوطه او په هغې باندې د ملحده ککرۍ وویشته او هغه بېهوشه شو راولید هوش کې چې راغی په امام صاحب کیس وکړو محکمې ته لاړو قاضي امام صاحب ته وایي چې ته خو مشهور سړی ته خو مشر امام عالم خو دا تاسې عجیبه قصه کړې ده وایي ده زما نه تپوسونه وکړو ما ورله جواب ورکړو هغوی څه تپوسونه چې تپوسونه وي نو قاضي ورته دا خو جواب نه و تا به علمي صحیح جواب وي دا به علمي جواب ورکړی عقلي وایي څنګه ورته وی ده ماته وایي چې الله منئ او لیدلی هم نه دی نو څنګه منئ او لیدلی هم نه دی نو وی ته یې جواب څه وکړو وی جواب دی ما په خټه باندې وویشته که نو وی څنګه اوس موږ پوه وکړه هغه ته وویل ما چې ته وویشتې دړ دې محسوس کړو هغه وی دړ نه زه خو بېهوشه شوم وی ته دړ وی نو وی تا را دړ لیدلی و چې ته یې منې دویمه ده ته خوږ شو ما چې وویشتې په دې باندې وی زه بېهوشه شو نو د خاورې نه پیدا په خاوره باندې خوږ شو خو دغه شان شیطان د اور نه پیدا دی په اور باندې سوځي که نه الله وی هر څه کوي تاسو ولې بیا خلک رانیسئ نو تا ولې زه د قاضي خواله راوستم په ما دې کیس کړی دی خو مطلب دی چې د انسان هم اراده شته که نه د الله د ارادې لاندې د پاک ارادې د لاسه د انسان رانیوی کېږي هسې دا خو ما اسی یو قصه مختصر بیان کړم زه به تاسو ته انشاءالله په روان درسونو کې داسې واقعات بیان کړم چې تاسو به ورته حیران شئ چې څنګه څنګه شبهې د ملحدینو پیش کړي دي څنګه څنګه خبرې دوی بیانوي د دې دپاره چې د مسلمانان ګډوډ شي په دې عقیده کې د دې دپاره چې دوی د الله په باره کې د دوی نظریه خرابه شي د پیغمبر په باره کې د دوی نظریه خرابه شي نو ځکه زما تاسو ټولو ته دا دعوت دی چې علم وکئ علم وکئ کم سے کم چې خپله عقیده راته معلوموي او خپل
خپل بچي به پوه کولی شي په عقیده باندې خپله ښځه پوه کولی شي خپل مور پلار پوه کولی شي دومره علم خو وکړه که دا بس خلک دا خبرې وکړي وایي مړه وایي دا علما سړي ته وایي چې علم وکړي نو هر سړی خو عالم نشي جوړېدی اوس موږ هم ځانه ګټ علما جوړو نه ستا په ځان باندې دا ګټ مقام پیرزو نه دی والله دې ته هم نه نصیب کوي چې ستا په ځان نه دی پیرزو صحیح ده که ګټ عالم نه جوړېږي یو عالم نه جوړېږي نو دومره څه خو وکړه چې عقیده خو یې زده کړه که نه د مانځه په باره کې غټې مسلې چې کومې دي هغه خو یې زده کړه که نه روزمره چې کومې مسلې ستا مخې له راځي هغه خو یې زده کړه که نه دا خو بنیادي مسلې دي شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله چې دا شبهات راجمع کړي د مشرکانو او د دې جواب ورکول دا کتاب یې د مشرکانو دپاره لیکلی د چا دپاره لیکلی مسلمانانو دپاره لیکلی ولې د مسلمانانو دپاره لیکلی چې دا مسلمان دا موحد که سباله په یو میدان کې د مشرک سره مخامخ شي د یو غلطې عقیدې والا سره مخامخ شي نو هغه له به جواب څنګه ورکوي چې دا مسلمان په دې پوه شي د دې دپاره دا کتاب لیکلی د دې دپاره هغه دا محنت کړی او هم الحمدلله د دې دپاره موږ واضحه کوو موږ هم د دې دپاره واضحه کوو چې موږ ته پوه شو چې څنګه به موږ د مشرک د شبهې جواب ورکوو څنګه به موږ د یو ملحد جواب ورکوو څنګه به موږ د یو بېدینه د خبرې جواب ورکوو نو دا ډېر مفید درسونه دي او په دې کې شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله د جاهلیت والو حال بیان کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د نبوت میلادو نه مخکې د مکې د مشرکانو څه حال و هغه بیان کړی چې ته پوه شي چې هغه مشرکانو څنګه عقیده او څه نظریه وه او بیا زموږ د زمانې د مشرکانو ته وګوري چې دوی څه نظریه ده او څه عقیده ده او بیا چې کله ته د دوی سره خبرې شروع کړي چې ستا دا کار شرک دی دا مه کوه دا کار کوه دا مه کوه نو دوی تا سره بیا معارضې کوي دلیل به بیانوي شبهې به راوړي نو تا ته شیخ رحمه الله وایي راشه د دوی د دې شبهې جواب هغه دا دی دا دی دا دی بیا سوال په زړه کې دا راځي چې په دې مختصر کتاب کې هغه څو شبهې را ذکر کړي دي ولې د مشرکانو سره صرف دغه یو څو شبهې دي جواب د دې دا دی چې شیخ رحمه الله بنیادي شبهې ذکر کړي دي دې چې خو د هرې علاقې د مشرکانو سره اکثر خپلې خبرې دي خپلې مسلې دي تفصیل هغه ځان له خبره ده خو دې کتاب کې چې کومې شبهې ذکر شوي د مشرکانو دا هغه بنیادي شبهې دي چې دا د هرې زمانې د مشرک سره دي دا بنیادي او غټې شبهې باقي هغه مختصر شبهې وړې یا په یو علاقه کې خاص هغه زده کول بیا بله خبره ده او موږ به انشاءالله کوشش دا کوو د درسونو په دې منځ کې چې شیخ رحم الله چې کومې شبهې ذکر کړي د هغې نه علاوه شبهې موږ تاسو ته ذکر کړو د علم د زیاتولو دپاره د علم د زیاتولو دپاره چې په څه طریقه باندې به د خپلې عقیدې موږ حفاظت کوو او په څه طریقې باندې به د خپل منهج حفاظت کوو دا زه تاسو ته ووایم په اخره کې درس په اخره کې چې زما او تا سره قیمتي څه چې دي هغه هم د عقیده ده اوس ما او تا سره چې څه قیمتي ده د عقیده ده د ریال روپۍ ډالر ځمکه کور ګاډی بچی ښځه دا سره ګوره قبر ته نه ځي ګورې او دا عقیده به تا سره قبر ته ځي دا منهج به تا سره قبر ته ځي د دې ډېر زیات خیال وساته د مزدورۍ نه زیات خیال وساته د بچو او د ښځې نه زیات خیال وساته د ګاډي نه زیات خیال وساته د روپۍ د ریال او د ډالر نه زیات خیال وساته دا زما او تا سره قیمتي هغه څه دي چې دا به موږ په دې خپله سینه کې دا به موږ وړو قبر ته یو روایت کې داسې راځي اگر که سند کې خبرې شتې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ووایي چې قبر کې به دا درې تپوسه کېږي د رب په باره کې د دین او د پیغمبر په باره کې نو عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره وکړه وی ای د الله پیغمبره کله چې دا منکر او نکیر زموږ نه دا سوالونه وکړي نو په هغه ټیم کې به زموږ هوش او حواسي عقل به عقل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې جواب ورکړي دپاره به خو عقل به وی یا رسول الله په دې خوله کې به ورته کاڼي کېده به
چې زه د دې جواب نه ورکوم نو زه به نور څه جواب ورکوم. دا خبره عمر بن خطاب په باره کې ښه صحیح ده، ځکه چې هغه څوک و چې ټول ژوند په توحید باندې تیر کړي او په اسلام یې قربان کړي، او یو سړی چې الله یې تزکیه او تذکیره وکړي او الله ووایي چې دی جنتي دی او پیغمبر ووایي چې دی جنتي دی، هغه سړی دا خبره کولی شي. خو دا خبره هغه مضبوطه په دې وکړه چې ځکه چې هغه په خپله عقیده باندې مضبوط و چې یا رسول الله چې زه دا نه پېژنم چې رب مې څوک دی او اسلام او پیغمبر او دوی په باره کې زه نه پېژنم، نو زه به نور څه پېژنم؟ نو زه هم تا ته دا وایم چې خیر دی که دا دنیا د نه ځایي شي هم څه خبره نه ده، ګزاره کېږي، ژوند به تېرو. که جوړه جامه دې زړه شوه او وشلې ده او ټوټې پکې ولګېدې هم څه خبره نه ده. که په ورځ کې د دریو په ځای 2 ټیمه ډوډۍ وخورو یا د 2 په ځای 1 ټیم ډوډۍ وخورو هم څه خبره نه ده، ګزاره به وکړو. خو بغیر د عقیدې نه ګزاره دا نشته. څنګه بغیر د عقیدې نه ته ګزاره کوې؟ ته ځان ته مسلمان وې، مسلمان او عقیدې نشته، مسلمان او توحید نه پېژني، مسلمان او الله نه پېژني، مسلمان پیغمبر نه پېژني، مسلمان دی او خپل دین نه پېژني، داسې خبره شو. نو د دې درسونو مقصد هغه هم دغه دی چې موږ د خپل منهج وپېژنو، د خپله عقیده وپېژنو، او څوک چې زموږ په دې عقیده باندې په دې توحید باندې رد کول غواړي یا څه شبهې رامخې ته کوي، د هغوی به څنګه جواب کوو. دا د درسونو مقصد دی او په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله در روان درس ته به باذن الله کتاب شروع کوو د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، دا قیمتي کتاب چې هغه شروع کړی دی د بسم الله الرحمن الرحیم نه، موږ به هم انشاءالله دا قضینه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګه پورې په دې توحید باندې قایم او دایم لري، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.